حدیث شریف کی راضی ما من یوم الا والبحر یستأذنه ان یغرقه ابن آدم. هر سهار چې کله د دې انسانانو نافرمانی دا دریابونه وویني نو دریابونه اجازه غواړي چې الله موږ ته اجازه راکړه موږ یې تباه کړو. هر سهار د مځکه دا اجازه غواړي یا الله ما ته اجازه راکړه چې زه زره وچاودل سم دا په دې مځکه باندې نه باسم. الله تعالی ورته ان کان عبادکم فشانکم به، که ستاسو بندگان دي تی پوهیږي دی پوهیږي، و ان کان عبادی فشانی بی، که زما بندگان دي ما او دوی سره پرېږده. ان اتانی نهارا قبلته، که د ورځې ما سره صلح کوي زه ورته تیار یم. و ان اتانی لیلا قبلته، که د شپې زما سره صلح کوي زه ورته انتظار یم. الله تعالی وایي من تقرب الیه شبرا، ای بنده زه په انتظار یم که دا یوه لویشت راوز کېږي نو تقربت الیک باعا، دا یوه لید څه درس کېږي. و ان تقرب الی باعا تقربت الیک ذراعا، که یوه لید څه راوز کېږي یو ګز درس کېږم. من اتانی یمشي اتیته هرولا، که ته پیدل را روانې په پښو را روانې زما سره صلح کوي. الله تعالی وایي زه په منډه باندې مخ له درځم په دې خپله غېږ پورې دي نسته. نو زما او ستا دپاره نن دا میدان دا د صلح میدان دی، دا د جوړې میدان دی، دا د خپل رب سره د روحي میدان دی چې کله ما او تا په دغه معاشره کې دا لږ کسان په حق سره د الله تعالی سره جوړه وکړو، زموږ دا یقین دی، زموږ دا عقیده ده چې بیا به د الله تعالی رحمت یقینا په جوش کې راځي او زما او ستا د صلح په وجه به الله تعالی پر دې ټولو معاشره باندې. و صلح څه ده؟ صلح څنګه کیږي؟ صلح کیږي د توبې په شکل چې د دې عقاب په میدان کې د الله تعالی دربار کې توبه کړل. توبه دې ته نه وایي چې صرف په خوله باندې استغفر الله یا الله زما توبه ده. علامه آلوسی رحمه الله، امام نووي رحمه الله د توبې 3 شرطه لیکلي دي چې کم سړی دا 3 خبرې پر ځای کړي بس هغه سړی توبه وکړله. اول شرط یې دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې کم سړی په کومه ګناه اخته دی هغه ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس هر سړی په دې خپل ګریوان کې په دې خپل حالاتو په دې خپل ځان باندې خبر دی چې زما زندگی په کومه نافرمانی کې ده نو هغه نافرمانی ځای پر ځای پرېښول. بس په دې خپل زړه کې دا فیصله کول چې زما څه پلانکی ګناه کېږي د نن سبا به بیا دا ګناه زما څه نه کېږي. داسې نه چې د استسقا په میدان کې خو سره ناست یو او چې د دې څه ولاړ سو که درواغ وایو په هغه درواغ اخته یو، که غیبت وایو په هغه غیبت اخته یو، که دوکه کوو په هغه دوکه باندې اخته یو، او که بله ناروا او نافرماني کوو په هغې باندې اخته یو. رابعه بصریه نه وایي توبه بر لب سبحه در کف، تسبیح دی په لاس کې دی په خوله کې وا استغفر الله استغفر. دل پر شوق ګناه زړه دی برته د ګناه د شوق ډک دی چې پلانکی به کوم پلانکی به کوم پلانکی به کوم. این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما، په خدای قسم برته دا ګناه پر ما او تا باندې خاند چې دې لیونیانو ته وګوره دلته څه کوي او چې د باندې ولاړېږي بیا څه کوي. په خوله باندې څه وایي په زړه کې څه دی. نو اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې په کومه ګناه باندې اخته هغه ګناه ځای پر ځای باندې پرېښول. بس او دویم شرط یې دا دی و ان یندم علیها، پر ګناه باندې پښیماني کول چې څومره ګناه تېره سو پر هغې باندې پښیماني کول. او پښیماني هغه شی ده چې سړی ندامت څه ته ویل کېږي؟ الندامت تعلم القلب، په دې زړه کې یو درد پیدا کول چې یا الله د ناپوهۍ په خاطر د جهالت په خاطر څه وسوله. او تاسو ګورئ پښیماني سړی د کم ځای څخه کم ځای ته رسوي. لانین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. الله تعالی د ګناهګاره په زګیروي او په پښیماني چې څومره خوشحاله کېږي د عبادت ګزاره په سبحان الله دومره نه خوشحاله کېږي.